تازه خبر عبدالله ته واک ورکړل شو. څومره واک ولسمشر غني عبدالله ته کوم صلاحیت ورکړ؟ عبدالله څنګه له ګلمرجانۍ تیر شو؟ دلته یې راسره په ویډیو کې لیدلی شئ. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. له نورو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. وخت مو نیکمرغه. سلام رحیمي ډېر ژر به د عبدالله په مشرۍ د روغې عالي شورا کار پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي وایي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او سپیدار ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل هڅې مثبتې پایلې ته نږدې شوي. سلام رحیمي له طلونیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې ډېر ژر به د عبدالله په مشرۍ د روغې یا مصالحې عالي شورا خپل کار پیل کړي او د عبدالله په مشرۍ به د سولې خبرې کوونکي پلاوي صلاحیتونه د دغه شورا لخوا ټاکل کیږي. خو په ورته وخت کې د عبدالله مرستیال ویان فریدون خوځون رسنیو ته ویلي چې تر اوسه هیڅ کومه هوکړه نه ده شوې او د دویم ټیم غړي لا د طرحې په اړه نظرونه وړاندې کوي او دغه طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته نه ده وړاندې شوې. د هېواد یو شمېر سیاسي څېرې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو پایلو پر سر د راپورته شوي کړکېچ د حل هڅې کوي، خو تر اوسه یې څرګنده پایله نه ده ورکړې. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا خیر جاري.